کوم داسې عوامل وي چې دغسې وژنو ته زمینه برابروي؟ تجاوز د امریکا حق په جانب ګڼي په نامه د دیموکراسۍ او ازادي. کوششونو یا د ایران سره د مخالفتونو یو مرکز دی، په دې خاطر وایي خپل آینده د نه خطر ځان ته احساسي د مقام او د موقف د هغوی ګټې په خطر کې دا ګټې خطر کې اچوي. دوی بریالي دي، دوی د افغانانو په زړه کې ځای پیدا کولی شي. په عمل کر د شل کلن حکومت دوی ته معلوم دي چې دوی کم فساتو باندې غرق. بسم الله الرحمن الرحیم. د سیاق درنو لیدونکو سلامونه، زه عابد احساس یم. د نن په خپرونه کې پر دې باندې بحث کوو چې د ایران هیواد په تهران ښار کې د افغانستان پخوانی نظامی افسر اکرام الدین سری څنګه وژل شوی دی، تر شا یې څه دي، په سیمه کې حالتونه څه ډول روان دي او د سیمې د حالتونو تقاضا څنګه ده. استخباراتي ادارې څومره بیدارې دي چې په خپلو هیوادونو کې هغو کسانو ته اجازه ورنکړي چې هغوی د دوی له هیواد څخه استفاده وکړي یا د دوی په هیوادونو کې ډلې ټپلې رامنځته کړي. سری صاحب په خپلو هغه څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېدلې په څه باندې مصروف وو، څومره خلک ځان ته متوجه کړي وو، کوم هغه عوامل او مسایل دي چې د د وژنې لامل کېدلی شي. پر دغه موضوع باندې د بحث لپاره را سره په سټوډیو کې ښاغلی جنرال کامران امان صاحب دی. امان صاحب تاسو ته هرکلی وایو. مننه. سلامونه نیکې له احساس صاحب تاسو ته، د بحث تخنیکي همکارانو ته او د بحث اورېدونکو وړاندې کوم. امان صاحب په پوښتنې خو ګڼې دي، خو له دې را شروع کوو چې په ایران کې بیا په سیمه کې چې کوم وضعیتونه روان دي، که د هغه نظامي زاویې نه تاسې هغه یو څه وشنئ او تشریح کوي چې کوم داسې عوامل وي چې دغسې وژنو ته زمینه برابروي. زه وایم چې نه تنها په سیمه کې بلکې دنیا کې هم توازن نړۍ له لاسه ورکړی او هیڅ نوع داسې هېواد نشته چې لکه پخوا وختونو کې څو قطبي وه، دوه قطبي وه، کنټرول د نړۍ په لاس کې درلود او اداره د هغوی په لاس کې وه. موږ دغه آخرو وختونو کې تقریبا پس له 2000 نه 2020 کال نه را په دې خوا نړۍ خپل هغه توازن له لاسه وکړ. اگر چې د 1991 نه توازن له لاسه تللی، کله چې شوروي له منځه لاړه، یا کتازي د امریکا شروع شو، تجاوزونه په مختلفو هیوادونو په مختلفو منطقو باندې، او دغه حالت لا جریان لري. راغلو مسله د نننۍ وضعیت د منطقې موږ وینو د هیوادونو ترمنځ رقابتونه اقتصادي او اتصال د لارو زیاتر او نفوسي خپل نفوسونه ایجادول په منطقه کې په ضعیف هیوادونو کې دا هم لا جریان لري. که راسو مناسبات د افغانستان د خپل شپږ ګاونډیو سره که موږ وګورو نو هم د اعتماد وړ نشته یو سره، ولې د ناچارۍ نه بعضې هیوادونه د افغانستان سره ښې اړیکې لري، اقتصادي، فرهنګي، کلتوري، حتی ډیپلوماتیک روابط هم ورسره جریان لري، حتی قطع سوي نه دي د پخواني حکومت نه تر نوي حکومت راتګه پورې لا جریان لري. راغلو پاکستان سره وګورو چې موږ وضعیت نن کړکېچن سوی ده، بیخي حتی قطع روابط سوي دي، اقتصادي روابط قطع دي، لارې بندې دي، ویزې بندې دي، هم ډیپلوماتانو ته هم عادي خلکو ته. نو دې نه وضعیت نور هم نشي خرابېدی. جګړو ته ووتلو، بمباردونه وسول، انتقام جویي وسوه. په څنګ د دې کې راسو د تیر حکومت چارواکي موږ ورته وایو، هغه په مختلفو هیوادونو کې هغه دي میشت دي، هغه ایران ده، هغه پاکستان ده، هغه ترکیه ده، هغه تاجکستان ده، همداسې لرې هیوادونه چې خپل امریکا ده او استرالیا او فرانسه او جرمني، مختلفو هیوادونو کې دي میشت دي تر استرالیا پورې. هغوی دغه شل کلن ناکامه پروسه حق په جانب ګڼي، تجاوز د امریکا حق په جانب ګڼي په نامه د دیموکراسۍ او ازادي. ولې موږ او تاسو ولیدل شل کلنه جګړه په افغانستان کې د افغانستان خلک ته څونه تمامه سوه قیمته. راغله دې اوس حالتو چې د امریکا ماته خوړلې او امریکا کوشش کوي چې
د خپل ماته پوخخ بیرته په افغانستان په خلکو واچي او د افغانستان خلک نړیوال ته وښيي چې دا هېڅ یو ملت نه ده او دلته په ټول د تاریخ جګړې وي. دوی یو متحد ملت نه، لکه دوی ولسمشران د امریکا څو ځلې په دې ادعا کړې ده. الحمدلله 4 کاله کېږي افغانستان کې مرکزي حکومت او ایجاد شوی ده. حقوقي ولایتونه، قماندانان د امني، څارنوالان، محکمې ایجاد شوي دي. د خلکو مشکلاتو رسیدګي کېږي او ملت ورځ په ورځ د حکومت شاته درېږي. دښمنان د افغانستان د جغرافیې یا د خپلې ګټې چې په ټول د تاریخ کې افغانستان کې درلودلي هغوی له لاسه اوس ورکړي دي. همدا اساس دی چې زموږ مناسبات د پاکستان سره خراب شو، کړکېچل شو. د هغوی شخصي ګټې له لاسه ورکړي افغانستان کې، خپل نفوس یې له لاسه ورکړه. هغه نفوس چې دوی په جمهوریت کې درلود یا پخوا هغه یې درلوده هغه دوی له لاسه ورکړي دي. پاکستان په همدې خاطر ډېر زیات ناراضي و، خفه ده. رالو سوځېدلو مورو ته چې ما مخکې چارواکي په نامه یاد کړل، دا په دې هېوادو کې میشت خلک دي. دلته هر یو کوشش کوي چې ځان اتل معرفي کړي او دغه بیچاره ملت یو خواته بیا مخ په جګړو ته مخ ته کړي. دغه تبلیغاتي څانګې روانې شوي دي په مختلفو هېوادو کې. راغلو رقابت د افغانستان په خاور کې د پاکستان د ایران که موږ په نظر کې ونیسو. په نامه د مقاومت یو ډله ده، په نامه د ازادي د کوم ډله ده، دغه دوی مختلفې جلسې په ترکیه کې، مختلفې جلسې په پاکستان په پلازمینه کې اسلام آباد کې وکړلې. همزمان د نږدې وختو کې ایران ته هم وسولې. ایران کوشش کوي چې دغه مورې خپل لاسته راوړي، پاکستان کوشش کوي دا مورې خپل لاسته راوړي او دغه مورو یا دغه سیاسونو چې اصلا افغانستان کې د منلو وړ نه دي ملت ته، او دوی هم په دې معتقد دي یا پوهېږي چې دغه نور دا په افغانستان کې دغه څېرې نور نه چلیږي. کوم په یاد یو کنفرانس په اسلام آباد کې نیول شوی و، دویم نسل په نامه باندې، چې هلته د عطا محمد نور زوی و، د دوستم زوی و، فلاني زوی و، د فلاني زوی و، دویم نسل راوسته د مقاومتونو په نامه باندې. چې مخکې څېرې دا هم دوی په دې ښه پوهېږي، ولې بیا هم دغه غواړي واخلي یو شکل نه یو شکل باندې په امارات اسلامي حکومت فشار وارده کړي. هغه خاصتې چې نن ایران ولري یا پاکستان لري، غواړي دغه سوځېدلې مورې یا تاریخ ویلي انسانان لاس کې ونیسي، یو نوه فشار په امارات اسلامي باندې راوړي چې خپلې خاصتې ومني. هغه دون علاقمند نه دي چې بیته محقق دلته معاون رئیس جمهور اوسي یا خلیلي معاون رئیس جمهور اوسي یا عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور اوسي یا امرالله صالح اوسي یا هم قانوني اوسي. دا خلک ټول د افغانستان ملت ډېر ښه توګه د 4 کالو کې وپېژندله. په 20 کالو کې د برچې په زور، د توپک په زور حکومتداري روانه وه او هغه حلقې په حکومتونو قرار درلود چې د هغوی حتی د عادي خلکو اواز هم چا نه اورېده. امان صاحب، زه غواړم ستاسې په همدې بحث کې ستاسې خبرې یو خاص ټکي ته راټولې کړم چې په ایران کې په ایران باندې د اسرائیلو د جګړې نه وروسته چې کوم کسان ایران ونیول، په هغې کې هم د افغانانو نوم یادېده. ایران څومره دې مسلو ته متوجه دی، او آیا زموږ پخواني نظامیان دا هڅه کوي چې د یو مدرک نه یو څه امکانات ترلاسه کړي، دغسې مسایل د سرې صاحب غوندې د وژنې په څېر د وژنو لامل کېدلی شي؟ ګورئ مثال صاحب، که موږ د ده وژنه وګورو، موږ داسې تاریخي وژنې لیدلي دي چې حتی په افغانستان کې حکومتونه پرې چپه شوي دي. که راسو د 55 کلونو ته یو څوک په نامه د میر اکبر خیبر چې یو مستقل آزاد سړی و، خو آخر وختونو کې په نامه دی چې د افغانستان دموکراتیک ګوند غړی و. ټول رهبري د دې ګوند زندان ته واچول شول قصداً، او دا سړی ترور شو. پس د ترور د ده په جنازه کې هغوی عهد و پیمان وکړ چې موږ به د حکومت چپه کوو د داود خان. تر نن زمان دغه قاتل معلوم نشو، ولې دښمنان د افغانستان دغه هدف چې درلود هغه یې لاسته راوړ.
د افغانستان د خلکو احساسات نه سو استفاده وکړه. ایران کې یګانه کس و چې د پخوانیو نظامیانو مهاجرینو د پراس کې دای قرار درلود او حتی د مهاجرو ویستلو په وخت کې د دونه تبتلا شو چې پخواني نظامیان ته شپږ میاشتنی کارتونه واخلي چې دوی باید ونوځي په جبر شکل باندې باید پاتې شي. دا چې نور څه امتیازات ایران حکومت دوی ته ورکول آبادي باسونه دي. خو راغلو کېدای شي چې ما مخکې وویلې چې دوه هېوادونه دلته په دې باندې لګیا دي چې دغه د دوی په نامه د مخالفین یا مقاومتي ډلې دوی په ایران کې باید زیات دوی نفوذ ولري او پاکستان کې زیات نفوذ ولري. د خپلو ملي ګټو په خاطر په افغانستان کې دا یو حالت فشار ومني په افغانستان په حکومت باندې. کېدای شي درېمګړي هېواد دغه جنرال صاحب په شهادت رسولی یا یې وژلی او د ده ملګري د سیمې د هیوادونو په استخباراتي پالیسیو کې داسې څه ښکاري چې دغسې خلک په نښه کړي؟ سل په سلو کې زه څو عاملونه ډېر دي خو زه ډېر باورمن په دې یم چې غواړي هغه نظامیان چې نن په ایران کې دي ایران خاوره ترک کړي داسې یو هېواد ته لاړ شي چې دوی امن کې اوسي. متوجه شوې؟ له دې وجې وایي چې ایران د نړۍ د استخباراتي حالو ځالو او هلته د کوششونو یا د ایران سره د مخالفتونو یو مرکز دی، په دې خاطر وایي؟ زه وایم چې دغه پخواني نظامیان چې ځان په خطر کې احساس کړي دوی مجبوره شي چې یو خوا ته لاړ شي. کم هېواد ته لاړ شي؟ هغه هېواد ګاونډی د ایران پاکستان ده. پاکستان کوشش کوي چې دغه نیرو چې نن په ایران کې پرته ده د لاسته راوړي. پاکستان د استعمال تجربې زیاتې لري نسبت د ایران نه. امان صاحب یو بل بود د دغسې وژنو د عواملو چې د دې نه په یو ډول باندې سیاسي استفاده وشي، تاسې څنګه ارزوئ؟ سیاسي استفاده زه که کوم ځای پورې چې زه وینم او ما د جنرال خبرې اورېدلې دي د زیاتره وخت نقدونه کول په ټولو رهبري د مقاومتو د احمد مسعود نه نیولې تر ټولو پورې او ټول ته یو نوه تانه او پیغور ورکوو دوی ته د جمهوریت مشرانو ته ټول ته پیغور ورکوو او د ورځ تر بلې د هم بیرون ته هم دننه هم په نورو هېوادونو کې د نور حد دوستان نوي پیدا کول او ځوان طبقه زیاتره د طرفداره شوي وو په سوشل میډیا کې حتی اطاعت یې کوو. زه باور په دې لرم چې خپله کېدی شي هغه کسان چې خپل آینده د نه خطر ځان ته احساسوي د مقام او د موقف د هغوی ګټې په خطر کې اچوي، دا ګټې خطر کې اچوي او دغه ارتباطات به د نورم پیاوړي شي. سبا به موږ ته څوک مراجعه نه کړي، د افغانستان دښمنان دته به مراجعه کړي او دا به مخته کوي په صفت د یو شخص او شخصیت پر نفوذه امکان لري. په دې وجه هم دا له منځه تللی سیاسي لحاظه. امان صاحب یو بل مسله چې موږ او تاسو پې لیکنې هم ګورو او ځینې خلک پې شننې کوي هغه دا ده چې ځینې هېوادونه کوشش کوي چې هغه په سیمه کې په نړۍ کې چې کوم جګړې روانې دي د هغې دپاره د یو ځواک په توګه باندې د پخوانیو د افغانستان د نظامیانو نه چې اوس کډوال دي د هغوی نه استفاده وکړي. دا هم یو فکتور یو عامل ګڼلی شو؟ ما زه فکر کوم چې هغه مسله اوس دونه توده نه ده، استفاده ترې نشي کېدلی، نه غواړي څوک. موږ د سوریې جګړه وکړو ختمه شوه، د فلسطین موضوع تقریبا حل ده، راغلو اوکراین جګړه ختمه ده، تقریبا ختمه یې وګورئ. هلته داسې ځواکونه تللي دي چې د کوریای شمالي چې ضرورت داسې غیر مسلکي یا داسې خلکو ته چې چریکي جامو کې زیات بلدیت لري او نه غواړي چې هغه هېوادونه خپل نوم بد کړي په دې باندې. هغوی قانوني پروتوکول وکړو د دوه هېوادونو ترمنځ قطعات لاړ د اوکراین په
اولې لیکو کې وجنګېدل او بېرته موافقانه هم ترې راغلل د کوریا. نو هغه مسایل اوس نیابتي ډلو تقریبا ختمې سوي دي هغه کې په نورو یو په یو عوامل دي چې زه او ته پې خبرې کوو. استخباراتي بود هم تاسو وویله چې مهم دی په دغسې واژنو کې، سیاسي بود هم مهم دی. تبلیغاتي بود څومره مهم دی چې د دغسې وژنو نه تبلیغاتي استفاده وشي؟ په افغانستان کې موږ او تاسو ګورو ډېری کسان څوک د غرب نه، څوک د اروپا نه، څوک د امریکا نه، څوک د کاناډا نه، څوک د استرالیا نه، څوک د سیمې د هیوادونو نه په دې باندې لګیا دي چې هغوی په افغانستان کې قومي مسایلو ته، مذهبي مسایلو ته، سمتي مسایلو ته هغوی لمن ووهي. د دغسې وژنو نه د دې مسایلو دپاره څومره استفاده کېدلی شي؟ خو خیر یعنې که موږ ووایو چې راځو دې ته که موږ وګورو د خلکو خبرو ته هغه خو د هر چا شخصي برداشتونه دي. راځلي اساسي موضوع ته ګورې د حماس مشر چېرته شهادت ورسېد؟ په تهران کې. د تهران حیثیت چېرته لاړې نړۍ په ساحه باندې؟ ایران هېڅ وخت نه غواړي چې په دې خاطر دغه ترور عمل او تر اوسه پورې د دې کوم غم ونه شو، وضاحت هم وضاحت نه سوی. ایران پوه شو چې خاینین په داخل د خاورې د ایران کې شته او د ایران حکومت ته دونه ضرر ورسو دغه وزنه چې ایران نور ختم شو په منطقه کې. حتی خپله حماس ته بې اعتماده شو ټول ایران. نن حماس ګورې نن د ایران نوم بیخي نه اخلي، حزب الله نن د ایران نوم نه اخلي. ایران ختم شو هغه منطقونه، سوریه سقوط وکړ. دلیل چې و دغسې ناامني په ایران کې څه مابین ته راغله. ایران به هېڅ وخت داسې کار ونه کړي چې د یو هېواد بل مشهور یو شخص یا نظامي یا غیر نظامي یا سیاسي یا غیر سیاسي په یو بل ملک یا په ایران کې خصوصا له منځه لاړ شي. ایران تر نن زمانه ولې چوپ ده؟ دلایل نه لري ول هغه پېږ دا چا دا کار کړی. ما مخکې یو اشاره وکړله، بعضې هېوادونه غواړي چې ایران نور هم بې اعتماده کړي افغانانو ته او خصوصا پخواني چارواکي چې هلته ژوند کوي، پخواني نظامیان څه خصوصا هلته ژوند کوي، هغه باید انتقال شي، هغه ځای نه ووځي. لارښوونه وشي چې راځئ دلته امن ده تاسو ته. ګورې احمد محمود فلانی موږ سره ژوند کې د تر اوسه چا ورته مخ ته درېدلي نه دي. یعنی د خپلو ګټو دپاره دغسې هڅې کېدلی شي، د سیاستونو دپاره دغسې. ایران به هېڅ وخت اجازه ورني که مطابق د کم روابط د ډیپلوماتیک چلند د امارات اسلامي سره لري. موږ سرمایه ګزاري د ایران ګورو نن په افغانستان کې، اروپا سره دونه نه درلودله. په تېر وختونو کې اروپا سره دونه عایدات نه درلود. په دې سږ کال کې 40 سلنه عایدات د تجارتي د افغانستان سره زیاته شوې ده د ایران. هغه څنګه کولی شي چې موږ ته نیابتي ډلې جوړې کړي په داسې اساس شرایطو کې او موږ حکومت هغوی سره هغه چلند وکړي لکه پاکستان سره څه اوس؟ یعنی ایران نه غواړي دا کار. ولې دا کار چا وکړ چې غواړي مناسبات د ایران او د افغانستان او خصوصا هغه نظامیان څه د پراته دي هغوی ته وایي تاسې ناامن یاستئ، دلته نور ژوند مه کوئ، باید لاړ شي بل هېواد ته او بل هېواد کې هغوی نه هغه استفاده وشي څنګه چې لار لري. ما مخکې اول سوال کې احساس ویلې ایران او پاکستان دواړه کوشش کوي چې دغه خلک چې بیرون پاتې دي د جمهوریت پخواني چارواکي دغه یو نوی خپل لاس ته راوړي. دا چې دوی څه شکل هغوی د استفاده کوي ایران او هغه بالخصوص هغه د افغانستان د اوسني نظام په مخالفت کې واقع دي. سر په سلو کې اوس ایران تر کوم ځای چې ما اورېدلي ایران کوشش کوي دوی یو دیالوګ د بین الافغاني جوړ کړي. د آخري جلسه هغه هم دا وه چې د امارات اسلامي خوشبختانه پکې ګډون ونه کړه. کوم رسمي وړاندیز شوی و د افغانستان حکومت چې په دغه سیمه ییزه جلسه کې د ایران کې تهران کې د ګډون وکړي، ویې نه کړه. اوس موږ عوامل ګورو چې ولې دغه حالتونه مابین ته راځي. همدغه عوامل باندې که بحث وکړي، خو دغه عوامل په دې دي چې ایران کوشش کوي چې هغه لاسته راوړي چې افغانستان سره نوره مناسبات وکړي. پخواني چارواکي وعده لري چې افغانستان د انتقال سلامېزه ژوند وکړي، ولې یو بل هېواد غواړي چې نه هغه باید د هغوی لاسته راشي مسله را داخل شي افغانستان ته. فرق دلته ده د ایران او د موږ ګاونډي د پاکستان.
نو دغه بحث چې افغانان یې کوي باید په دغسې یو عادي نظر ورته ونه کتل شي چې یو شمېر خلک په سوشل میډیا کې لګیا دي چې دعوه کوي چې د دې مسؤلیت اسلامي امارت ته راجع کېږي او اسلامي امارت دغسې کړنې ترسره کوي. یعنی بحث تاسې د دې نه غټ بولئ. ګورې یا خو عقده‌يي برخوردونه دي، یو د تعصب نه ډک برخوردونه دي، یو سیاسي برخوردونه دي، یو حقیقتونه دي. امارات اسلامي څه ضرورت لري چې ایران کې داسې یو شخص وزني؟ هغه څوک و؟ څه کاره و؟ آیا هغه به چی کولی سو؟ قوت د امارات اسلامي معلوم سو د ماته د امریکا په مقابل کې. بل دلته د قوه د نظامیان، دلته افغانستان د نظامیان نه ډک ده. 80% نظامیان د تیر حکومت په افغانستان کې ژوند کوي، په ټولو ولایتونو کې جنرالان دي، معینان دي، د دفاع وزیر معاون ده، د شورای امنیت غړي دي، ټول جنرالان دغه جنرالان دي. ستدي حتی کولای شم نمونه واخلم، خو خبر دغه نه ده دا موضوع. امارات اسلامي نه غواړي چې په داسې اساسه شرایطو کې داسې غوړې عفو عمومي اعلان کړله، که انتقامجویي ولې له اوله ورځه ونه کړله، اسماعیل خان ولې تر ایران سرحده پورې ورسوه. او که دغه خلکو لا موږ ووایو او دغه خلکو په خوله باندې چې دغه څو ورځې سوشل میډیا توده کړې ده، دوی به بیا هغومره قدرت چې څه وخت هېواد پرېښودو، هغومره قدرت بیا په خپلو ټولو هڅو ترلاسه کړي؟ نه، هېڅ وخت. دوی خپل هم په دې پوهېږي، الف نه تر یا پورې په دې پوهېږي. دوی ته نور جنگ مجال څوک نه ورکوي او نه پرېږدي. بعضې هېوادونه چې دغه مسایل ته لمنه وایي، هغه د خپل شخصي اهدافو په خاطر غواړي بعضې مسایل په امارات اسلامي ومني، چې هغه اقتصاد موضوع ده، هغه ترانزیتي موضوع دي، هغه د ګاز او نفت موضوع ده، هغه د معدنونو موضوع ده، هغه د مالیاتو موضوع ده. ما مخکې ویلې احساس صاحب چې دغه پخواني چارواکو باندې غږ کوم چې تاسې یو توت ارزښت نه پاکستان ته لرئ، نه ایران ته لرئ، نه ترکیې ته لرئ، نه غرب ته لرئ. موږ نه هغوی تاسې ډېر ښه پېژني چې څونه وړتیا لرئ د حکومتدارۍ. هغوی تاسې ټول چک کړي یاستئ. تاسې په صفت د افزارو د ننني حکومت په مقابل کې استفاده کوي او نه غواړي دغه افغانستان کې څه دی، پسرلی د صلح، پسرلی د اقتصاد او پسرلی د آبادۍ راغلی. دغه تعامل بعضې هېوادونه نه لري، غواړي چې بیا ګډوډي وچی په خاصتا انګلیس، خاصتا پاکستان، خاصتا امریکا نه غواړي چې افغانستان په سوله تامین شي. دلته د نورو هېوادونو لاسونه غواړي قطع کړي چې هغوی نن د دوستۍ لاس راکړی چې هغه هندوستان ده، هغه چین ده، هغه روسیه ده، هغه ازبکستان، قزاقستان ده، چې هغه هم په حالت د رشد هېوادونه دي. فعلا دوی هېڅ وخت نه غواړي چې افغانستان کې دغه مسایل اوسي. هغوی غواړي ناامني اوسي، هغوی ته تشویشونه پیدا کړي. او د افغانستان خلک 50 کلو کې وکړېدل، ووزر شول په نامه د احمد و محمود. نن پوه دي الحمدلله. موږ هر ځوان ته څوټی سلا د پکار ده وایي هېڅ وخت جنګ ته ځې نه. تاسو سبا اعلان وکړئ چې موږ عسکري ته خلک نیسو، طبق معمول پخوا وختونو باندې د موږ به ورته ویل پچه یې ووتله، باید لاړ شي عسکري وکړي او 12 پاس. وګوره یو ځوان به حاضر نه شي عسکري ته. نفرت لري خلک له جګړې، د افغانستان خلک نه غواړي نور جګړه وسي او ورور ته ادامه ورکړي. امان صاحب که د ښاغلي جنرال صاحب سري وروستیو فعالیتونو ته راشو، د چې کومې څرګندونې کولې په هغه باندې خو د ویل چې په ایران کې د افغان نظامیانو دپاره په اسنادو اخیستلو باندې مصروف و. دا د یو مهم کار و. د ده تر څنګ چې د کومې څرګندونې کولې، د کوم فعالیتونه چې وو، څومره د فزیکي امنیت دپاره ګواښونکي وو په دغه حالاتو کې چې تاسې تشریح کړه؟ طبیعي خبره سعودی مطمئن په دې و چې زه بیروني هېواد کې یم او باوجود هم یو مسلکي و، وظیفې هم کړې وې، په ټولو حالات امنیتي باندې هم پوهېده، خو بیا هم دغه ونس کړی ځان تامین د امنیت ونیسي. او بهر کې هېوادونو کې اکثریت خلک خصوصا د بل هېواد څه اوسي، هغوی حق د سلا ګرځولو، د باډي ګارډ نیولو دا څوک امکانات نه ورکوي هېڅ وخت.
تامین د امنیت دغه هیواد په غاړه ده. اما وګورو چې نن ایران چې د حماس رهبر دوی په پلازمینه کې په شهادت رسیږي، نو دا به څه وکړي چې د چا امنیت به څنګه تامین کړي؟ خپل فزیک دانان نشي ساتلی. دغسې کسان لکه جنرال صاحب چې و، دا د چا هدف ګرځېدلی شي د دغه اوسنیو شرایطو ته په کتلو سره؟ دا بیروني استخبارات هدف ګرځېدلی شي. زه بیا تکرار او ټینګار کوم چې هغه نظامیان چې نن په ایران کې پراته دي، هغوی ته هېڅ دلته په امن کې نه یاستئ او ووځئ بل هېواد ته. بل هېواد د څنګ کې پروت ده، ورته اماده دي چې هلته لاړ شي. چې هلته هم د شورای مقاومت د که جبهې مقاومت دفترونه په اسلام آباد کې تیار خلاص دي، وواستئ. شاید ما په نظر وخته به وړاندیزونه هم سوي چې راووځئ. شاید دا تعویضې هم ورته ورکړي، په رسمي شکل به انتقال کړي هلته، نه قاچاقي. او دا به وګورو چې سرنخ چېرته ده. او هغه ځوانانو باندې غږ کوم چې صحیح ده د اوله ورځ وضعیت او تاسو ته هم ایرونکی و، هم د ډار و، او هم ځان په خطر کې احساسوو. سلاح او مهمات او وسایط سره د ایران په خاوره ننوتللی. زه بیا دوی ته باندې غږ کوم، څو ځله مې میډیا له طریقه غږ کړی چې ورونو راسئ، کرزی په امن کې پروت ده، ډاکټر عبدالله په امن کې پروت ده. د همدوی په امضاګانو پروتوکولو باندې افغانستان اشغال شو، هغوی نن په امن کې دي. جنرالان دلته شته دي، معین صاحبان د داخلي وزارت شته دي، وکیلان د پارلمان شته دي، والیان د افغانستان د جمهوریت د وخت شته دي. نو که ته نومړی بریدمن یې، که ته تورن یې، که ته جګړن یې، که ته ډګروال یې، نو تا ته به څوک څه ووایي؟ او شخصي جرمونه که لرئ، هغه نه هېڅوک نجات نشي پیدا کولی. همدغه بحث ته راځم. وویل په افغانستان کې شخصي ملاحظات ډېر زیات وي. جنرال صاحب سرې په نورستان، کاپیسا، بغلان او تخار ولایتونو کې قمانداني کړې وه او هلته قماندان پاتې شوی و. موږ او تاسو ګورو چې ډېر وخت مشران په جرایمو کې نه وي، خو د هغوی تر رهبرۍ لاندې، د هغوی تر مشرۍ لاندې داسې مسایل او جرایم ترسره شوي وي چې افغانان د هغه خپل فرهنګ له مخې، د هغه خپل کلتور له مخې بیا هغه خپل غچ اخیستلو پسې هره هڅه کوي. دا هم یو عامل د دغسې وژنو کېږي په بهر کې، یا مخکې داسې نمونې شته دي؟ ولې نه؟ موږ یو لنډ مثال او ډېر مشهوره موضوع چې هغه په نامه د بشیر دیوانه ورته ویلي، چې ورته ویلي دغه د حزب وحدت یو غړی و. ازبکستان کې مړک افغانانو پرې نه خوست، ډېر ووژل شو خارج کې په شخصي ملاحظات، په شخصي ملاحظات، نه سیاسي. دې کې شک نشته چې افغانستان خلک ځورېدلي خلک دي، او په څنګ د دې کې مطابق د اعلاناتو هم انتقام باید واخلي. که انتقام وانخیست، هغه ملک باید، هغه منطقه باید خوشي کړي. که ونه شو، د منطقې د پیغورونو نه خلاصېږي. هغه کسان چې دا یو لویه بدبختي ده چې اوس د ایران نه د وضاحت غوښتنه کوي، یا نورې ډېرې عکس العملي څرګندونې کوي، ډېرې داسې دي چې سرې صاحب د هغې په مخالفت کې خبرې کړې وي. اوس د څه په خاطر باندې هغوی دومره توند عکس العمل ښیي؟ خو بیا هماغه خبره ده چې سرې له منځه لاړه. دا به ثابت شي چې آیا شخصي انتقام جویي وسوله، سیاسي وسوه، استخباراتي وسوه. خو سیاست او استخبارات یو کړی دی، یو نوم ده، نو دا به معلومه شي. او ایران هم په دې پوهېږي چې چا دا وژلی او ولې ووژل شو. دې باندې ایران حتما پوهېږي، باور لرم. خو اوس وخت هغوی نه ګڼي چې دا موضوع زره سړه شي. او دا وضاحت به هغه چا غوښتې ده، غیر رسمي کسانو. زه به هم ایران ته چې ما ته وضاحت راکړه چې ولې د هغه شو. نو هغه سیاسون چې بیرون پراته دي، هغوی ته خو د ایران حکومت ژمن نه ده هغوی ته.
جنایي پیښې په هر هېواد کې کېږي، په په امریکا کې سرحاو وشو. انسانان وژل کېږي، دغه وضاحت څوک ورکوي؟ ایران په سرحد کې افغانان مړه شول، موږ د ایران وضاحت وغوښت، یخ نه مړه شول، موږ خپله ملامت وو. نو د افغانان په ایران کې ډېر کلونه کېږي ژوند کې، ولې هغوی څوک نه وژني؟ یعنی ویلی شو چې افغانان د مسایلو په عمق فکر نه کوي او تبلیغاتي او سیاسي استفاده جوړي کوي. صرف استفادې سیاسي ده، غواړي داخل د افغانستان کې ارج مارج په نامه د سمت شمال ایجاد کړي، ځوانان په احساساتو راولي، څوغی اداکار د افغانستان د حکومت تخوا سوی ده په دستور. نو دته څه ضرورت لري امارات؟ خو زه فکر کوم چې بارک زه باور لرم چې خفه به وي جنرال چې صاحب داسې شرایطو کې داسې یو عمل وسو، او دا پیږي امارات چې دا دښمنان د افغانستان دا کار کړی ده. جنرال صاحب د افغانستان اسلامي امارت ته ګوتم ډېره نیول کېږي او امارت هم د تیرو کلونو په تېرېدو سره د خپلو مخالفینو په وړاندې قوي شوی دی. څنګه چې تاسو مخکې وویل چې هغه څوک دلته دي هغوی ته عفوه ده، نورو ته هم وایي چې راشئ، د دې دپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. خو آیا امارت داسې کړنې ترسره کوي؟ هېڅ وخت ولې وکړي؟ زه هم په داسې اساس شرایطو کې څه ضرورت لري دې موضوع ته؟ کم مشکلات د افغانستان کې چې بل مشکل ځان ته ایجادي څوک، پاکستان سره په کم وضعیت کې یاستو، نړۍ سره په کم وضعیت کې یاستو. همدا مخالفین سیاسون چې نن کله فرانسه کې ناست دي، کله سوشل میډیا له طریقې راټولېږي، کله جلسې نیسي، کله ملل متحد ته عریضې کوي، هره ورځ یو چا لاس کې عریضه ده چې دوی له سترګو ونه غورځېږي. بیا داسې وضعیت کې زه فکر نه کوم چې امارات اسلامي په دې باندې اته فکر کړی. امارات اسلامي زه باور لرم په دې خواخوږي هم کړې ده، پرې خفه سوی هم ده، او هم زمان امارات اسلامي په دې پوهېږي چې د افغانستان د خلکو دښمنان دا کار وکړه چې نن یو بل پرابلم د موږ ځوانه طبقه کې را پیدا کړي د تعصب نه ډک. امان صاحب دې نه وړاندې په تاجکستان کې د دغسې فعالیتونو لکه څنګه چې جنرال صاحب سرې کول د دې هغه کچه ډېره لوړه وه، خو د هېوادونو د خپلو ګټو وټو په بنیاد باندې لکه څنګه چې مخکې تاسې پې بحث وکړو هغوی هغې ته لومړیتوب ورکوي او تاجکستان بیرته راغله، یو هیات راغی د اسلامي امارت سره کېناستو، خبرې اترې وشوې او د هغې خبرو اترو په عکس العمل کې موږ او تاسو ولیدل چې د دواړو هېوادونو په سرحد کې ځینې د نامنویو پیښې رامنځته شولې او ځینې کړۍ دي چې نه یې غوښتل چې دغه روابط سره جوړ شي. خو په تاجکستان کې دغه فعالیتونه کمرنګه شو، کمزوري شو، حتی د سفیر صاحب هم اوس غږ نه راپورته کېږي چې پخوا به یې ډېرې په تنده لهجه باندې خبرې کولې. هېوادونو ته خپلې ګټې مهمې دي او که دغسې د نورو ګاونډیو هېوادونو یا د نورو هېوادونو د اشخاصو طبیعي خبر ده، ملي ګټې هر چا ته خپل ارزښت لري، د اشخاصو افرادو نه، که خپلې که پردي. هغوی ملي ګټې د چا په وجود کې لټوي، په کم وخت کې کولی شي هغه نه استفاده وکړي. تاجکستان ته هغه وخت کې ضرورت و چې سفیر نه استفاده وشو او کوشش وکړه چې ځان معرفي کړي منطقه کې زه یو څوک یم چې نن یو کتله یو ګروپ لاسته مې راغلی ده په نامه د عام زبان او تعصب نه استفاده وسوه، دا سیاسي استفاده نه وه. غونډې جوړې شوې، ورته اروپا نه ورته خل راوغوښتل شو. دا ټول مسایل وسو. وایم چې تاجکستان د ژبې په اساس دا کار وکړ، نه کوم سیاسي نړۍ په سطح، او دوی ته باور په دې پیدا چې موږ هم زبانان یستو، یعنی یو بل هغه پیدا کړ افغانستان کې، یو بله نوې څپه سیاسي را پیدا کړله د تعصبي. تاجکستان دا کار وکړ، خو ودرېد چې افغانستان حکومت په ډېر تحملاتو سره، په ډېر حوصلې سره عکس العمل ونه ښوده هېڅ وخت. برعکس د تاجکستان تامین د امنیتو، مواد مخدرو مخه یې ونیوله تاجکستان ته، سرحد تامین شو، او بالاخره چې پوه شو چې روسان نن افغانستان په رسمیت وپېژنده، روسیې هېواد، قزاقستان له ده راتېرېږي موږ سره دوستي کوي، ازبکستان موږ سره روابط په میلیونونو ډالرو، په میلیاردونو ډالرو سره مګزاري کوي، مشترک افغان او ازبک بازار جوړ شو. تاجکستان زه ولې پاس پاتې شو؟ اوس هغه نقص
د لوی اشتباه همدا و هغه ابتدا نه. او نن وګورئ مناسبات تاجکستان د افغانستان خسوي په بدخشان کې څو ورځې مخکې مې یو قاچاقبرو او د تاجکستان سرحدیانو د تاجکستان په خاوره کې جګړه سره 2 نفر یې له منځه تللي دي. هغوی ادعا وکړه د افغانستان په هېواد هماغه د افغانستان پاکستان د تاجکستان په خاوره کې د عمل شوی ده، نه د افغانستان په سرحد کې په لیکو کې، هغه په داخل د خاور تاجکستان کې د عمل شوی. قاچاقبر انتقالي چې څه وړي غیر قانوني و، بس خپل مابین سره جوړ نه راغلی سره وزیري یو بل موږ ځواکونو سره جګړه نه ده شوې. امان صاحب یو دا هم یو توطیه ده. امان صاحب یو بله موضوع چې د دې سره ډېر سرخوري د افغانانو د امنیت سره په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو د ژوند تېرولو سره د هغوی د فزیکي امنیت پورې تړاو لري. یو شمېر سیاسیون او هغه نظامي خلک چې هغه د افغانستان نه بهر دي، د هغوی یوه هڅه دا ده چې یا سیاسي ملاتړ پیدا کړي یا نظامي ملاتړ پیدا کړي یا امکانات پیدا کړي. کولی شي ستاسې په نظر باندې تاسې یو نظامي شخص یاست، په دې برخه کې مسلکي زده کړې لرئ، په دغه اوس حالت کې چې د افغانستان د خلکو څه تقاضا ده، د ولس څه غوښتنه ده، د ولس څه دریځ دی، د اسلامي امارت قوت څومره دی په افغانستان کې، سراسري امنیت دی، دغه ټولو ته په کتلو سره د ورځې نه بلې ته د افغانستان د روابطو جوړېدل د دنیا سره، دا چې امارت کوشش کوي دنیا ته وښیي چې موږ تاسو ته ګواښ نه یو، موږ تاسو سره تجارتي اړیکې غواړو، موږ تاسو سره ډیپلوماټیکي اړیکې غواړو، راځئ چې په ګډو ګټو باندې سره بحث وکړو. په دغسې شرایطو کې دغه اشخاص چې هغوی یا د جګړې دپاره لابیګیري کوي یا کوشش کوي امکانات ترلاسه کړي، دوی بریالي دي، دوی د افغانانو په زړه کې ځای پیدا کولی شي، په ولس کې ځان ته ځای پیدا کولی شي، په دغه فکر باندې چې دوی نشرۍ یا خپرۍ یا په نړیوالو مجلسونو کې خبرې کوي، دې کې بریالي کیدی شي. وبخښئ پوښتنه مې ډېره اوږده شوه. مشکل نشته. هیڅ وخت برعکس دوی ځان ته ضرر رسوي، هم په ټولنه کې داخل کې هم بیرون ته. څونه چې زیات هلته تبلیغات د افغانستان په حق کوي او هغه خلک دلته ګورې جرمني کې هغه ډیپلوماټیکه څانګه د امارت اسلامي خلاص 11,400 مهاجرین دا د شروع کېږي نن پس د دوی دغه کرسمس او د نوي کال نه بعد 11,400 افغانان جبري شکل باندې له جرمني دیپورتیږي افغانستان ته. امریکا دا لړۍ شروع کوي، پاکستان خو په میلیونونو راوویستل، ایران هم دا کار کوي، ډنمارک هم دا کار کوي، هالند هم دا کار کوي، سویس هم دا کار کوي، اگر د مربوط د ټولنې د اروپا نه سویس برطانیا هم دا کار کوي. زه په نظامیانو غږ کوم، زه نومونه نه اخلم، زما ډېر 2 نږدې ملګري جنرالان وو، قماندانان د لیواګانو وو، قماندانان د امنیې وو، د کمیسیون د دعوت کمیسیون نمبر مې ورته ورکړ، تماس ورسره ونیو 2 کاله مخکې سر د کوم اساسه راغلل. دغه جنرالان هر وخت خارج ته ځي بېرته راځي، که څوک غواړي رفت آمد کې آزاد امن کار دو سره ده، ولایتو ته ګرځي، خارج ته سفرونه کوي، ځي و راځي بېرته. دغه اشخاص چې په قماندانان دي امني دي، یعنې دغه اشخاص چې په هڅه کې دي چې امکانات ترلاسه کړي، ملاتړ ترلاسه کړي، د دوی هغه ظرفیت باندې که ووایي چې څومره دی او په دوی باندې دنیا باور کولی شي، هغه نور هیوادونه چې دوی ته غوښتنې لري، هغه سازمانونه چې دوی ته غوښتنې لري، هغوی پرې باور کولی شي. هېڅ وخت نه. ستاسو دا ټول په قدرت کې وشل کاله دو 50 هیوادونه په افغانستان کې وو، دوی ټول په څېرو، په خصوصیاتو، په بیوګرافیو، په عمل کرد شل کلن حکومت دوی ته معلوم دي چې دوی کم فساتو باندې غرق، څونه رشوتونه دوی وخوړل، څونه سرمایې لري، څونه خیالي مکتبونه دوی جوړ کړي وو، څونه خیالي اردو درلودله، څونه خیالي پولیس دوی درلودل. دا ټول هیوادو ته معلوم دي، ولې هغوی ناګزیر دوی سره سر خوره وو، ټول پیژني، دوی چې د لاسه نه ورځي. زه بیا یو شی وایم، تاسو څه باید فرق پیدا کړو د هغه کسانو چې د بیروني استخباراتو د کړیو غړي
یا ورسره کار کوو چې افغانستان باندې په خلکو تپل شوي حکومت و او دوی چارواکي وو. یو هغه خلکو لکه ما غوندې چې په دنیا خبر نه وو دوی پسې موږ روان وو، هسې خلک همالته بیرون پاتې دي. په هغوی مې غږ ده مخکې له دې چې په زوره تاسو ته اړیکه سپاره کوئ، یو تلیفون وکړئ، تماس ونیسئ، حرکت وکړئ، راځئ. په ضمانت به ژوند کوئ، خپل وطن به مې، خپل ټاټو به مې، خپل کلی، خپل کار و روزګار به دي. امان صاحب دوه پوښتنو ته لنډ ځواب غواړم. یو بل داسې یو غیر تایید شوی او ناتایید شوی خبر دی، هغه دا دی چې کوم د قماربازانو د ډلې د خوا نه د سرې صاحب د وژلو عمل ترسره شوی، خو دا خبر ناتایید شوی دی. یعنی دغسې غټو وژنو کې داسې یعنی کوچني کردارونه کامیابېدی شي که لنډ یعنی موږ هر شی منلو سو د افغانستان په ټولنه کې، که انتقام جوړي شخصي ووایو، که د پیسو په سر ووایو، که سیاسي ووایو، او که د منطقي استخباراتي لوبې وګورو، موږ په ټولو شک کولی شو. امان صاحب افغانان د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته په نړۍ کې وویشل شول. د تخلیه په پروګرام کې په لسهاو تیارې د افغانستان نه هره ورځ راکېدي او په هغې کې عسکر هم، په هغې کې زموږ صاحب منصب هم، په هغې کې زموږ جنرال هم، په هغې کې زموږ چارواکي هم، په هغې کې زموږ سیاسیون هم، هر چا پورته کول او خپل هیواد ته یې وړل. اوس هر یو په دې هڅه کې دی او دوی هلته هم دا نشي کولی چې یو د بل سره تفاهم وکړي د افغانستان په اړه باندې. د یو سره هم داسې یوه تګلاره د افغانستان په اړه باندې نشته دی چې هغه د افغانستان د وګړو قناعت ترلاسه کړي. هغه د جنرال صاحب امان غوندې د یو نظامي او یا د یو ژورنالیست او یا د یو لیکوال او یا د یو عادي وګړي د هیواد هغه باور هم ترلاسه کړي، هغه پې قناعت وکړي. داسې تګلارې هم نشته دی او مخالفتونه هم داسې دي چې د ورځې حالاتو او خبرونو ته په کتلو باندې چې څه موضوع رامنځته کېږي دوی وغندي، دوی پې مخالفت وښیي، دوی پې عکس العمل وښیي، دوی پې څرګندونې وکړي. یعنی د هغه ملي دریځ نه یوه تعریف هم له دوی سره نشته دی. کومه لار دا د افغانیت د دې هیواد د جوړېدو، زمونږ د وژنو نه د خلاصېدو، د استخباراتي ډلو نه، د هیوادونو د سیاسي اهدافو نه د خلاصېدو کومه لار ده، کوم تعریف دی او کوم روش دی چې په هغې باندې افغانان لاړ شي تر څو د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې، د خپل هیواد د ګټو په چوکاټ کې، تر څو پورې د خپل فرهنګ په چوکاټ کې او د خپل هیواد د آبادولو په چوکاټ کې هغه خپل عزت، خپل شرف او هغه خپل سیاسي دریځ، هغه خپل سیاسي غوښتنې او هغه خپل فکر خلکو سره، خپل هیواد سره شریک او د هغې د عملي کولو دپاره کار وکړي. په تاسف سره ووایم چې افغانانو د غربت نه ډېر مسایل هم پیدا کېږي. که څوک علاقمند و که نه و، د غربت نه هم بعضې انسانانو د افغانستان خصوصا پخواني نظامیان چې هغه کې عسکر هم و، واړه ضابطان هم و، افسران هم و، تر جګ رتبې جنراله پورې هم پکې سپاره سو تحریک ولاړ. د لس په اساس نه و، فقط نظامی هو جکسه، ډاکټر یې جکسه، معلم یې جکسه، هر قشر نه، هر هېواد ته چار څوک لاړل. داسې حالت هم راغلی ده چې یو ورور یې انګلستان کټ شوی، ورور یې امریکا کټ شوی، یو تیارې ته جګ شوی، بل تیارې جګ شوی. زه وایم که دوی د خپل د آرامش د ځوان په خاطر تللی دي، نو امیدوار یم چې هغه افغانان هلته کار وکړي، مسلکي اوسي، یو لاره د هر ځان د اقتصادي پیدا کړي، خپله کورنۍ ته کومک وکړي، نسبت دې نه چې افغانستان خلک تخریب کړي، د افغانستان فعلي حکومت تخریب کړي او افغانستان ته یو ځل بیا جګړې را داخلې کړي د دوی په تبلیغاتو. یا بعضې هغه افغانان بیچارهګان چې دنیا نه خبر نه دي، یو مې ډوډۍ پسې ګرځي، هغه وعده راکړي تعصبي مسایلو ته وعده راکړي د حکومت په ضد باندې واچوئ. دا فکر کوم نه افغاني لار ده، نه اسلامي لار ده، نه سیاسي لار ده. 20 کاله حکومت تاسو وکړه، څه وسو زما په شمول؟ څه یې وکړه دې وطن ته موږ؟ څه شی یې وکړه 20 کالو کې؟ هېڅ شی یې ونه کړه. دغه حکومت چې راغلی اوس 4 کالو کې د 20 کالو کار د تاسو کړی ده.
که پروژې ملي پروژو ته فکر وکړو د 50 کاله پروژې په 4 کالو کې تطبیق شي او روان د کار پې نو ولې دې ته قناعت نه کوو چې وروره موږ خو نشو کولی خو مزاحمت خو به هم نه کوو ورته وطن مخ په ابادۍ ده مخ په صلح روان ده او دښمنان د افغانستان د تاریخ او وینې چې په څه حالت کې قرار لري موږ په مقابل کې وږي ټیک د موږ وینو ته ناست دي او تاسې بیا هم د هغوی سیاستونو ته ادامه ورکوئ او تبلیغات مختلفو ارګانو ته منډې وهئ ولې د نړۍ لوی هیوادونه چې هغو کولی شي چې په حالاتو په بدلون باندې لاسبري شي یا تاثیر لري د هغوی په تګلارو کې تاسو داسې څه وینئ چې بیرته دې زمونږ دغسې سیاسیون سپورټ کړي زمونږ پخواني نظامیان دې سپورټ کړي او مثلا که واضح ووایو آیا د امریکا په تګلارو کې داسې څه وینئ د ناټو په تګلارو کې داسې څه وینئ د چین په تګلاره کې داسې څه وینئ دا هغه هیوادونه دي چې په نړۍ باندې اغیز لري د روسیه په تګلارو کې داسې څه وینئ د غټو هیوادونو کې فعلا امریکا نور افغانستان ته تو هغه خپل ډیپلوماټیک روابط استخباراتي روابط به دې ته ژمن ده او نه په تغییر د رژیم کې او نه دا حوصله دوی لري دلته یې ماته خوړل نور د کلاس هم شاید ونه وهي راغلو جرمنان هغه د نن تحمل کې د امارات اسلامي سره هغه هم دې ته ژمن نه دي چې دلته کوم تغییرات راولي موږ څو ورځې مخکې د ملل متحد نمایندګانو مصاحبې واورېدلې چې هغوی ډېر زیات راضي دي دې موضوع نه هغه وغواړئ ونه غواړئ که ملل متحد نن صلاحیت لري نه لري ولې تبلیغاتي هغه پراخه ده نړۍ په سطحه کې ټوله دنیا د هغوی کړنې ویني د ملل متحد کم هېواد باندې څه نیوکې سوي دي او څونه ښه کارونه سوي دي یو انګلیس پاتې ده په خپل ځای چې هغه خپل اهداف لري په منطقه کې حمایت د خپل لاسپوڅ حکومت چې پاکستان ده د هغوی په خوله باندې بعضې کارونه کوي حتی دغه مجلسونه چې دایریږي ډېرې زیاتې پیسې ورکوي چې جلسې دایریږي د انګلیس لخوا نه پیسې ورکول کېږي همدغه پخواني چارواکو ته دا واضح خبره ده که نه دروغ څه نه تبلیغ موضوع ده او روسیه که دا مسایل درلودل موږ به په رسمیت نه پېژندلو که ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان و چین دا درلود به سرمایه ګذاریګانې نه کولې که ایران دا پلان درلود دغه سرمایه ګذاري څه نن ایران او عایدات څه نن د ایران له خاورې لري افغانستان عایدات لري اروپا نه په ټول تاریخ کې نه درلود هغوی نه غواړي خپل ملي منافع له لاسه ورکړي افغانستان کې د اشخاصو د افرادو په خاطر لنډه وروسته پوښتنه کوم د افغانستان ولس دغسې سیاستونه غواړي لکه څنګه چې زمونږ هغه افغانان چې په غرب کې میشت دي سیاستوال دي پخواني هغوی غواړي افغانان ولس دا سیاستونه بیا غواړي زما په آن باندې احساس 95% خلک هغه سیاستونه نه غواړي 5% که راسو یا بیطرف د سیاستونو نه تاییدي نه ردی او څه فیصدي څه پاتې کېږي هغه کسان دي چې بیرون د استخباراتیو کړیو پورې تړلي انسانان دي او غواړي تبلیغاتي سیستم هم مخته بوځي هغه هیوادونو ته هغه هیوادونه کوشش کوي افغانستان کې منافع له لاسه ورکړي په دورمحاله له لاسه ورکړي غواړي بل منافع د هغوی له طریقه لاسته راوړي هغه هڅوي دغه موضوعاتو ته نور د افغانستان خلک مخالف دي هغه سیاستونه دي چې هغه افغانستان کې جګړه غواړي هغه افغانستان کې تغییر د رژیمونو غواړي افغانستان ضعف د اقتصاد غواړي افغانستان خلک نور دې ته حاضر نه دي مننه درنو لیدونکو د ښاغلي کامران امان صاحب د خبرو نچوړ دا و چې د ښاغلي جنرال اکرام الدین سري د وژنې عوامل استخباراتي هم کېدلی شي د سیمې د هیوادونو ګټې وټې کېدلی شي چې غواړي د دغسې اشخاصو نه استفاده وکړي تبلیغاتي مسایل هم کېدلی شي چې د دغسې وژنو نه تبلیغاتي استفاده وشي دا هم کېدلی شي چې په د سیمې په هیوادونو کې حتی په غرب کې د ډیرو اشخاصو ژوند مسؤول نه دی همدارنګه سیاسي استفادې دي شخصي ملحوظات هم د دې عوامل کېدلی شي چې داسې وژنې رامنځته کړي د دغسې مسایلو د حل دپاره د افغانانو د
فزیکی مسؤلیت دپاره باید افغانان په افغاني فکر باندې سره راټول شي، په افغاني تعریف باندې سره راټول شي. څه شی چې د افغانستان ملي ګټې ایجابوي، څه شی چې د افغانستان ملي امنیت ایجابوي، د افغانانو سوکالي ایجابوي، هغې ته راوګرځېږي او خپل ځان د خپل افغانیت په هنداره کې وګوري. د نن بحث مو همدومره و. ښاغلي امان صاحب سره بحث پای ته رسو. امان صاحب ډېره مننه. کور مو آباد. تاسو هم